د افغانستان لنډ تاریخ، لیکوال علامه عبدالحی حبیبي، ژباړن عبدالودود کرزی. 5مه برخه: ازدان او ارباب انواع. سره له دې چې زردشت یو نوی سم سوی قانون رامنځته کړ، او لکه چې د مخه مو وویل د شریرو قوتونو د مقابلې لپاره یې د خیر او ښېګڼې 6 ملکې وټاکلې، خو بیا هم د هغو ارباب انواعو اغیزه چې د ویدي د وخت لرغونیو آریایانو لرله بیخي له منځه نه وتللې. یوازې د ویدي د لوی رابلنو یا ورانه پر ځای اهورامزده ودرېد چې معنا یې پو بادار یا سرور و، او دا نوم زردشت د یو خدای لپاره وټاکه، او هغه اریایي خدایان یا دیوان چې تر هغه وخته یې لا په هندوستان کې د خدایي مقام درلود، د زردشت په آیین و قانون کې متروک او پرېښول سول. ځکه نو د دیو کلمه چې ته زردشت د مخه د خدای په معنا وه، د بلاغول او ګمراه کوونکي معنا پیدا کړه، او له هغه وخته خدای پرسته، مزدسنا او مشرک او د باطل دین پیرو ته دیوسنا وویل سو. خو سره له هغه هم د دیو کلمې په ټولو اریایي ولسونو کې له زردشتیانو پرته خپله اصلي معنا ساتلې ده، او د هندوانو په نیز تر اوسه هم دیوه د خدای په معنا دی. زیوس د یونانی لوی پروردګار نوم و چې لاتینی ډیوس او فرانسوي ډیو او د پښتو ډیوه چې د څراغ او رڼا په معنا ده له دې ریښې څخه دی. د ویدي دورې په اریایانو کې اګني د اور رابلنو او خدایي څری یا کاسد و چې په اویستا کې اوترو او اوتریش او په پهلوي کې چې مساوي کېږي په اتر سره، او په دری کې د ازر یا د آتش، او په پښتو کې د اور په معنا دی. او په زردشتي آیین کې یو عنصري ازد او د هورامزده زوی ګڼل کېږي چې لمبایه د خدایي رڼا ښکارندویي یا نمایندګي ګڼل کېده، او د پرستنې په ځایو کې د محراب پر ځای ځلانده اورغالي یا آتشدانونه جوړ کړي وو. اویستایي بله ربلنو اوبه دي چې په ویدي دوره کې هم آفام یعنی پات د اوبو زوی یاد سوی دی. او څرنګه چې د بخدي یا اریایي نژادو د خپل هیواد په زړه کې له لوی سیند څخه ډېرې ګټې اخیستې وې، نو ځکه د اوبو لپاره یې د اناهیتا په نامه رابلنو پیژندله، او په خپله دغه سیند ته یې اردوی یا سوره ویل چې د اویستا ابانیشت د همدغه رابلنو ستاینه ده. او څېړونکي دا رابلنو د مور ادینا په رابلنو پورې تړي چې د هغې مجسمې مو تر تاریخ د مخه اثارو کې ولیدلې. په راوروستیو زمانو کې د دغه نامه وروستۍ برخه اناهیتا یا ناهید په مجرد ډول پاته سوی چې د اویستا په آبانش کې د یوې ښکلې نجلۍ په بڼه راغلې ده چې طلایي خول او زرین کمیس لري، او په باختر نومي کتاب کې د راول نیسن په وینا د باختر په ښار کې د اناهیتا مشهور عبادت ځای و چې د اویستا په 5 میاشت کې دا ښکلې ښځینه رابلنو د نارینه‌وو د نطفې او د ښځو د رحمو د تصفیه کوونکي او د زیږېدنې د روزونکي او میندو ته د ښو شیدو د بخښونکي په صفت ستایل سوې ده. د اویستا یو بل عنصري ازد واته په غښتلي او ګړندي متخلص و، او دا کلمه په دری او پښتو کې باد او په ویدي دوره کې وایو چې د دشمن له سپاهیانو سره د جګړې په اړدوړ کې او یا پر تهذیب او دین باندې د پردیو خونې د سمګرانو او یرغلګرو د تیری په وخت کې، او یا د یوه سړي د نیولو پر مهال چې په درواغو او خیانت د دشمن په لاس نیول سوی، له دغې عنصري رابلنو څخه مرسته غوښتل کېدله. دی غښتلی جګړن، ټینګ پر ځای ولاړ، د ارت ټټر خاوند او د سم او رسا نظر څښتن و. دا رابلنو د کنیشکا تر عصره یعنی د 125 میلادي پر شاوخوا
د دغه کوشاني پاچا پر سکو د ځغاستې په حال کې د یو ږیرور سړي په بڼه کیندل کېده چې هغه یې په کوشاني دري ژبه واد بللی دی. الماني څېړونکي ګیګر یوه ډله اوستایي اربابان وه د ستورود یزتو په نامه یاد کړي دي چې له هغو څخه یو متره د نور او رڼا ښکارندوی و چې دا ورونه ربولنو د سترګې حیثیت درلود او په اتفاق کې د نړۍ نظام او د رښتینولۍ قانون ساته. د دومیزیل په وینا انمسرا یا مهر میر په پخوانۍ دري او پښتو کې د تړون یا عهد خدای او د څړدراتو یا ورشوګانو څښتن او د رښتینولۍ ساتندوی بلل سوی دی چې پر شریانو او پر ستایونکو مهربان دی. د څارویو او د کرنې محصول او د باران او برکت زیاتوالی لده دی. مهر چې رڼا پیدا کوي د اهریمانو سخت رکیب د اسمان ډیوه او د اهورامزده سترګه ده چې د اوستایي له مخې اهورامزده د هربیزیتي یا د البرز غره پر څوکه چې په پامیر کې دی هغه ته ټاټوبه جوړ کړی و چې هره ورځ پر ځلانده او روښانه بګۍ چې 4 سپین جنتي اسان یې کشوي له ختیځه راخیږي او د مهر ربولنو دا اوستایي تصویر له سپینو اسانو او بګۍ سره کټ مټ د بامیان د 15 متري بوت د تاک پر چت انځور سوی او تر اوسه سته. د دغو لرغونیو اریایي عقیدو اغیزې په راوروسته زمانو کې د لویدیځې اسیا تر پای خپرې سوې او د لمر یا مهر ناهید او نورو پرستنه د اوستایي ثقافت له مرکز د بخدلي سیمو څخه هر لور ته خپره سوې ده. پر مهر سربیره سپوږمۍ هم د شپې ډیوه او واښو ته وده ورکوونکې ګڼل کېده چې هغې ته یې د څارویو د روزنې له امله ګشوچیتره ویل. په دغو عنصري ذاتو او ستوریو کې د تشتریا ستوری د باران شیندونکی او د اسماني چینو پرانیستونکی چې د چینو ویالو او سیندو اوبه یې زیاتولې وو. په اوستایي قانون کې بې له شپږو روحاني امیشه سفیدانو چې د مخه مو یاد کړل د نورو کلمو فرښتو نومونه هم یاد سوي دي چې څو یې دا دي: ارشتات چې مساوي کیږي پریشن سره یعنې د عدل او نیاو فرښته، ورترا غنه بهرام مساوي کیږي د بری فرښته، سر اویشه د اطاعت او قانون فرښته، اجهی و گوهی د اخلاقی نظم او پرهیزګاری ساتندوی.